د حجرې ټي وي کتلو دپاره ډیره مننه. آزاد صحافت او صحافتي دیانت د یو فعال جمهوریت بنیادي ستن وي، خو بدقسمتۍ سره پاکستان کې دغه بنیادي اصول په خطر کې دی. په نږدې وخت کې د پاکستان حکومت طرف نه په فرنټیر پوسټ اشتهارونه بندول د دې خبرې یو مثال دی. د ریاستي طاقت څنګه د آزاد صحافت په دباو کولو کې استعمالیږي. دغه طریقه نه نوې دی او نه حیرانکونه دی یا هم تشویش نه ډکه دی. د پاکستان جوړېدو نه ونیسه تر اوسه پورې حکومت د مالی دباو په ذریعه د اختلافي اواز دباو کولو کوشش کوي، خو تاریخ په دې ګواه دی دا قسمه حکمت عملي همیشه ناکامه وي. د فرنټیر پوسټ منیجنګ ایډیټر جلیل افریدي خبرې د پاکستان صحافتي ازادۍ د خراب حالت عکاسي کوي. څه هم د دې الفاظ سخت وي او جذباتي معلومیږي، خو بیا هم هغه یو داسې حقیقت بیانوي د په کوم کې اشرافیه د میډیا په دباو کولو کې مصروفه دی، پر ځای د دې چې حکومت د ملک معاشي ستونزو حل کولو لپاره هڅې وکړي او ملک سماجي بحران نه بهر راوباسي. د حکومت طرف نه آزادي اظهار بندیزونه لګول صرف په صحافیانو حمله نه دی، بلکې د هر پاکستاني د معلوماتو رسای حق باندې حمله دی. د شهباز شریف حکومت په هغو پالیسیو باندې توجه نه ورکوي کوم سره معیشت ښه کیدی شي یا عوام ته تر نه څه ریلیف میلاویږي. د هغه پالیسیو ټول زور د خپلو ناقدینو په خاموشه کولو باندې دی. پاکستان شدید معاشي بحران سره مخامخ دی، مهنګایي په عروج باندې دی او په کروڑاو خلک خپل بنیادي ضرورتونه نشي پوره کوي. په داسې وخت کې صحافیان د حکومت په نشاني دي چې کوم صرف حکومت جوابدeh کولو کې کردار لوبوي. په فرنټیر پوسټ باندې د اشتهاراتو بندیز صرف یوه مالیاتي حمله نه دی، بلکې په آزاد صحافت یوه منظمه حمله ده. حکومتونه پر ځای د دې چې د صحافت دپاره سازګار ماحول جوړ کړي، هغه مالیاتي دباو د هتیار په توګه استعمالوي. دا نه صرف د جمهوري اصولو بلکې د اخلاقي حکمرانۍ هم خلاف ورزي دی. کله یو حکومت د معیشت کولو پر ځای او د عوام د ګټې پر ځای د صحافیانو په خاموش کولو توجه ورکوي، نو هغه خپل اخلاقي حیثیت ختم کړي. د دغه چیلنجونو په باوجود فرنټیر پوسټ په شان آزاد ادارې په نه خاموشه کیږي. جلیل افریدي صحیح ویلي دي، دغه شان جابرانه حربې پخوا هم ناکامې شوي دي او په مستقبل کې به هم ناکامه کیږي. صحافیان به خپل د رښتیاو راپورټینګ کوي او په پاکستان کې د صحافت ازادۍ دا جنګ لا ختم شوی نه دی. د روژې دغه مقدسه میاشت غور و فکر او د انصاف درس ورکوي. دا د حکمرانو دپاره د فکر یوه لمحه ده. د حکومتونه تر همیشه د پاره نوي او تاریخ هغو خلکو سره رحم نه کوي د کوم د اظهار په ازادۍ پابندۍ لګوي. د پاکستان عوام د ښه قیادت مستحق دي. وایي ته یو داسې مشر پکار دی چې کوم د ذاتي فایدې پر ځای معاشي استحکام ترجیح ورکوي. پاکستان خلک یو داسې حکومت غواړي په کوم کې د جمهوري اصولو تحفظ وي او دغه اصولو ته تاوان نه رسوي. تاسو ته په حجرې ټي وي کې هرکلی وایو.